ده یا دا نور یاسته اغاگان یاسته په هر ځای کې انجمن د حسیني مو ده انجمن د مطعی مو ده انجمن د خمس مو ده هر څه شي یاسته او هر څه شي ځانو ته وایست دا یاد وساتئ څلور میاشتې وسولې خپل عوام اوس په دې منع کوي چې وایي د دې قاري صاحب لیف ته مه ورځئ کنې کورونه مو در سوځومه د تاسو په عوامو کې اوس دومره غیرت پیدا سوی ده نور به تاسو د دوی په عزتونو باندې تجارت ونه کړی نور به تاسو د دوی په مالونو تجارت ونه کړی نور به تاسو د دوی په ناموس باندې مطیع ونه کړی که خدای کوي که د رب رضا وه په دوی کې اوس دومره حس پیدا سوی ده چې د امام علی د عقیدې په لټه کې سي او ووایي چې زه د امام علي او د امام حسن او حسین علیهم الصلاة والسلام په عقیدې پسې روان سم په عوامو کې مو دومره غیرت اوس پیدا سوی دی الله په فضل او کرم سره خو خبره دا درته کوم که تاسو یو وخت کې فکر کړی وای د ابوبکر او د عمر او د عایشې توهین مو نه وای کړی اوس خو یو د عمر بچی او د عایشې بچی درته را پیدا سوی ده ګوریا سبب بیا داسې یاست چې ډبره راپورته کوئ د عمر بچی به تیر لاندې وي قدم به اخلی د ابوبکر بچی به تیر لاندې وي ای د انجمنو مشرانو چې هر څوک یاست د انجمن ورته وایي انجمن حسیني که څه شي داسې نوم ورته انجمن حسینیه په خلاصو غوږونو یې واورئ خو الله مې دې قسم وي اوس خو ابتدا ده دا به انقلاب راوړي او د انقلاب په شکل باندې به د عمر او د ابوبکر بچیان درته راوځي او بیا به د خپل دین او ایمان او د صحابه او د اهل بیتو دفاع درنه کوي که د رب رضا وه او جلالي د جلالي په نامه ده دا یو ملګري لیکلي د جلالي په نامه یې که د هر چا په نامه هري صاحب اصلي نوم یې دلال حسین دی دلال و دلال حسینه دلال حسینه دا په خلاصو غوږونو واوره خپل عوام دی په زور مه منعي کوه د حق له عقیدې نه د اهل بیتو له عقیدې نه د امامانو له عقیدې نه د خپل عوام مه منع کوه دا به درته را پیدا کېږي که خدای کویل تاسې ټول عمر د دوی له مالونو نه د خمس په نامه غلا کړې ده دا غلا به نوره نسي جني کولی تاسې د دوی په عزتونو باندې تیری کړی ده د مطیع په نامه باندې نور بې نسي ورباندې کولی زور مه ورسره کوه دلاله خلقو ته اختارونه او دمکیانې مه ورکوه نرسه سبا دې په انجمن کې ودرېږه اغاګان دې راټول کړه دا ټول اغاګان او اخوندان دې راټول کړه چې نور به موږ د ام المؤمنین عایشې رضی الله عنها توهین نه کوو نور به موږ د ابوبکر او د عمر الفاروق رضی الله عنه توهین او سپکاوی نه کوو و دلالي حسینه تا تر اوسه پورې دومره غیرت په ځان کې پیدا نه کړل یو ملا د مناظرې ته راونه لېږل تا به د خپلو اغاګانو ته ویلي وو چې ورسیه له دې سړي سره په لایف کې کښېنئ په علمي میدان کې ماتې ورکړي په کنځلو کې خلق مه رالېږه په توهین او په سپکاوي کې خلق مه رالېږه زه د عام نه ملامتوم عام شهید نه ملامتوم چې هر څومره دلته کنځلې وکړي ودې کړي خو یو ورځ به که خدای کوي له ځانه سره فکر کوي چې زه باید د امام علي عقیده خپله کړم زه باید د امام حسن و حسین عقیده خپله کړم سبا زه به یوه هفته تاسو ته که خدای کوي د قرآن په اړه باندې دا معلومات در کوم چې د تاسې د ملایانو اغاګانو د کتابونو کې د قرآن په اړه باندې څه وایي او څه عقیده لري د قرآن نن مې اسې یوه نمونه درته وښودله چې دا قرآن هغه قرآن نه د کوم چې د الله له طرفه را نازل سوی ده هغه له امام علي علیه السلام پټ کړی ده او په صحیح سندونو سره به دا خبرې زه تاسو ته ښیم نو دا خبره یاد وساته زړګانې پر یادونه مه کوئ او مه مو خپلو عوامو ته دمکیانې ورکوئ چې د ده لایف ته مه ورځئ د ما لایف ته به راځي او پوښتنې به ورته جوابومه او د امام علي او د امام حسن و حسین حقیقي عقیده به ورته په ګوته کوم ورته ښیم به که خدای کوي نعره تکبیر الله اکبر